غوږونی ساته ماته زه قصه کومالا. امام الانبیاء دا ذکر د نبی دی، صفت باندې پخپلا گویا نه ټول قرآن دی. نبی آخر زمان دی، سردار دو عالم. بچی د عبدالله او آمینې و ډېر نیازبینه، په زړه باندې غمګینه یتیم شولو بې وخته. نامه یې په هر خوا باندې صادق و او امینه، داعی و د خپل دینه ملګري یې خوشبخته. صفت یې د قرآن کې په الفاظو بهترین، طه او په یاسین خبر شل ارزخته. اخلاق یې ډېر اعلی او له ژبې نه شیرین، خوله یې عنبرین خوشبو زیله بالښته. نامه یې د زخمي زړونو لپاره د تسکین، نبی دی آخرین زغملی یې هر سخته. بهر یې د تیارو له جهالت کړله دنیا، خپره یې کړه رڼا دا څومره قیمتي دی. په دواړو جهانونو کې هیر خوا د هر انسان دی. نبی آخر زمان دی، سردار دو عالم. نبی آخر زمان دی، سردار دو عالم. د مور له مرګه وروستو د نیکه په کفالت کې، شو پاتې په فرقت کې بې حده و غمجن. بیا راغی د خپل تره ابو طالب سے په صحبت کې، په مینه محبت کې همدای شو مسکن. بلها بلها تکلیف یې و لیکلی په قسمت کې، ژوند تیر یې کړو زحمت کې نازک و په بدن. بیا هم فرق یې رانغی په توان او په همت کې، د ژبې صداقت کې رښتونی یې گفتن. عزت یې د بې شکا په دنیا او آخرت کې، یکتا دی په شهرت کې محمود یې پیراهن. په زړه کې یې ساتلې وه د ټولو امت سودا، ادنا او د اعلی صفت یې لازمي دی. درود سلام پرې وایما چې حق یې بې شان دی. نبی آخر زمان دی، سردار دو عالم. نبی آخر زمان دی، سردار دو عالم. ستایلې می اکثر دی په درود او په سلام، سحر دی که ماښام سکون یې د نامه کې. ایمان چې پرې هر چا راوړو په مینه احترام، کامیاب به وي هر ګام حضور په قافله کې. نازل چې پرې کتاب د هدایت د هر یو قام، قرآن د رب کلام راغلی د روجه کې. د واړو انسانانو هدایت یو مرام، گویا په هر مقام په کور او په حجره کې. له مخکې خبر و صداقت نه خاص و عام، شهرت یې و نیک نام هر کور هر کوڅه کې. اعلی حسب نسب نه په مکه کې شو پیدا، یو ګل دی د بیدیا په حسن لاسانی دی. ټکور د پرهرونو او یخوالی د چشمان دی. نبی آخر زمان دی، سردار دو عالم. نبی آخر زمان دی، سردار دو عالم. د دین لپاره کړی یې هجرت و مدینې ته، د حسن نظارې تا د رب په اشارت. شعور عقل یې راوړلو هر کور هرې کوڅې ته، د مینې مدرسې تا کمال او په حکمت.
منځونه یې اول کړي اقصا او بیا کعبې ته، سلام یې حوصلې ته د کفر و شدت. ژوندون د خاصو عام چې تېرېدلو به تیارې ته، د کفر سرې لمبې ته عوام و بادشاه ته. حیران یې د ملګرو د ایمان کلکې رشتې ته، هر قسمه اندېښنې ته حیران انسانیت. تر کومې چې دنیا وي نو اسلام به وي بالا، په کل وړه دنیا هم دا خبر قوي دی، په ختم نبوت زما حساس کلک ایمان دی. نبی آخر زمان د سردار دو عالم، نبی آخر زمان د سردار دو عالم. غوږونی ساتما ته زه قصه کوم اعلی، امام الانبیاء دا ذکر د نبی دی، صفت باندې پخپلا یې گویا نه ټول قرآن دی. نبی آخر زمان د سردار دو عالم، نبی آخر زمان د سردار دو عالم.